بله ورځ راته یو سړي وویې وی بل واده کوم مال ولې ویل ښځه مې توره ده مال دوه خبرې واوره یو دا چې تور په توره شپه اخله او د سپین پوښتنه وکړه بیا یې لا اخله سپینه ښځه به وکړي خو ځان له به نه کې بل چا له به وکړي او دا توره به ستا ښځه وي ما په خبره پوهېږئ توره ستا ښځه ده او سپینه به بیا د بل وي بله دا چې په مخې د ارچا لاړې پرتې وي رحمان بابا وایي چې په مخې د ارچا لاړې پرتې وي که خاطره د چین ما چین شي ما یې وینه تاسو خیال راغی نو عزیزانو عرض مې دا و چې غرض په ښځه کې خصلت او شرافت هغه دا دی رنګ خبره نه ده چې خصلت او شرافت پکې د انسانیت وي او نیک وي او دیندار وي کروڑها ښایسته ښځې د دې ښځې په خپو کې قربان شي ښایسته څه ښایسته بخرم سپینه وي نو هم بزرګه شوه بعضې خرې سپینې وي که خیال هم کوي نو د دې وجې نه عزیزانو تنور د اور کې به هغه ښځې او هغه سړي پراته دا د پیغمبر حدیث دی او د پیغمبر خوب دی چې کوم سړي خپلې ښځې لري او پردو ښځو پسې ګرځي او کوم سړي ښځې خپل میړونه لري او پردو سړو پسې ګرځي نن د ټول ملک حال وګورئ